کندهار کې ځان مرګي برید کوونکي د کوم هیواد و او څنګه پاکستان کې ټرین شوی و؟ تازه طالبانو په دې اړه کوم اعلان وکړ؟ ویډیو وګورئ او سول افغان چینل در سره سبسکرایب کړئ. د طالبانو اړوند المرصاد رسنۍ د طالبانو د استخباراتو له قوله لیکلي چې د کندهار وروستی ځان مرګي بریدګر د پاکستان د بلوچستان دغه ولایت ته راغلی و. دا رسنۍ د طالبانو د یوې امنیتي سرچینې په حواله وایي د کندهار برید د مادیاروف اسد بیگ په نوم د منځنۍ اسیا د یو هیواد وګړي کړی دی. دغه برید د کندهار ښار لومړۍ حوزې ته مخامخ د نوي کابل بانک مخې ته د تېرې پنجشنبې په ورځ وشو. نوی کابل بانک د تېر جمهوریت په څېر هم له طالبانو سره د تړون له مخې د دې ډلې د نظامیانو تنخواه اجرا کوي. د کندهار میرویس روغتون کې سرچینو افغانستان انټرنیشنل پښتو ته پرون وویل چې په دغه ځانمرګي برید کې 43 تنه وژل شوي او 45 ټپیان دي. د دغه برید مسؤلیت داعش په غاړه واخیست او وی ویل دا برید د دغه ډلې یو غړي ماویه پنشيري کړی دی. تر برید 3 ورځې وروسته طالبانو ته نږدې المرصاد ویبپاڼه چې د داعش خراسان اړوند راپورونه خپروي د دې برید په اړه تازه معلومات خپاره کړي دي. المرصاد وایي دا برید مادیاروف اسد بیگ کړی او نوموړی له یو بل ملګري سره 2 میاشتې د مخه د پاکستان د بلوچستان صوبه کې د داعشیانو له خراسان څانګې سره یو ځای شوی و. د دې رسنۍ د راپور له مخې دواړه په تېرو 2 میاشتو کې په بلوچستان کې فکري او عقیدوي روزنه ترلاسه کړې ده. د طالبانو امنیتي ادارو د معلوماتو له مخې مادیاروف اسد بیگ له برید څو ورځې د مخه کندهار ته داخل شوی او د کندهار برید یې ترسره کړ. د طالبانو د سرچینو له قوله المرصاد زیاتوي چې بلوچستان اوس د داعشیانو د خراسان څانګې یو له مهمو مرکزونو څخه دی. په دې ایالت کې داعشیان پټنځای د روزنې مراکز او د بم جوړونې ورکشاپونه لري. المرصاد لیکي چې د خراسان څانګې مشر شهاب المهاجر او د نوموړي نږدې همکاران هم په بلوچستان کې میشت دي او له همغه ځایه په افغانستان او نوره نړۍ کې بریدونه تنظیموي. المرصاد زیاتوي چې د ایران د کرمان برید هم د پاکستان د بلوچستان ایالت څخه د طارق او عبدالله په مستعارو نومونو د یو تاجکستاني تبع له لورې تنظیم شوی و او نوموړی د یاد برید له مهمو طرحانو څخه و. المرصاد په آخر کې لیکلي چې په پاکستان کې هم داعشیان د دغه هیواد په سیاسي مخالفین د غرب مخالف دیني علما کرام او پاکستاني بلوچ ملت پال په نښه کوي.